د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه او وخت مو په خیر. په موراډم د کندوز رادیو د دې سات مهمو ورسې خبرونو ته نن یک شنبه د چنګاښ ختمه نیټه ده چې د 2025م کال د جون له 9مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زاب د جلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران څخه د راستنېدونکو افغانانو وضعیت د ارزونې لپاره لوړ پوړي پلاوی هرات ته لاړ. په کندوز کې د یو کال په موده کې د 800 معتادینو درملنه شوې ده. لوګر کې تیر شوو سیلابونو درانه زیانونه اړولي. او د اسرایل سره په روانې جګړې کې د وژل شوي ایراني چارواکو جنازې په تهران کې ترسره شوې. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران څخه د راستنېدونکو افغانانو وضعیت د ارزونې لپاره لوړ پوړي پلاوی هرات ته لاړ. د اسلامي امارت د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی هرات ته تللی څو له ایرانه د راستنېدونکو افغانانو وضعیت وڅېړي. د هرات سیمه چارواکي وایي له ایران څخه د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده او دا مهال هره ورځ له 10,000 زیات افغانان هیواد ته راستنه کېږي. په کندوز کې د یو کال په موده کې د 800 معتادینو درملنه شوې ده. د کندوز د امنیتي قومندانۍ چارواکي وایي چې د روان 1403 لمریز کال په اوږدو کې شاوخوا 800 تنه معتادین د دغه ولایت په 500 بستریز کمپ کې تر درملنې لاندې نیول شوي او د ښه والي وروسته خپلو کورنۍ ته سپارل شوي دي. د چارواکو په وینا یو شمېر روغ شوي کسان د حرفوي زده کړو لپاره د کندوز ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته معرفي شوي څو له بیا احتیاط څخه وژغورل شي او باثباته ژوند ته ستانه شي. لوګر کې تیر شو سیلابونو درانه زیانونه اړولي. د لوګر ولایت چارواکي وایي د تیر شپې سیلابونو مرکز پل علم ته تر نور زیات ډیر زیان اړولی دی. د دوی په وینا په دې سیلابونو کې لسګونه کورونه نړېدلي، زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوي او ګڼې مهمې زیربناوې لکه سړکونه، پلونه، برېښنایي ستنې او لارې تخریب شوي دي. چارواکي ویلي د پیښې له امله سخت زیانمن شوې کورنۍ ته د بېلنیو بشري مرستو سپارښتنه شوې او د ارزونې ډلې کار پیل کړی دی. او وروستۍ خبر ده چې د اسرایل سره په روانې جګړې کې د وژل شوي ایراني چارواکو جنازې په تهران کې ترسره شوې. نن په تهران کې د هغه لوړ پوړي ایراني چارواکو جنازې په رسمي ډول ترسره شوې چې په وروستۍ شخړو کې د اسرایل سره په جګړې کې وژل شوي دي. د جنازې مراسم د ګڼ شمېر حکومتي چارواکو، نظامي مشرانو او عامو خلکو په ګډون وشولې. د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې وژل شوي چارواکي د هیواد د دفاع په برخه کې مهم رول لري او د دوی له وژل کېدو سره د ایران امنیتي جوړښتونو ته دروند زیان رسېدلی دی. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله مل شه.